مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. ښه نو مسافرات مو څنګه وو؟ ډېر ښه وه. خیر اوسئ. ډېر ښه ډېر ښه. د خیر کار لپاره راغلی وئ نو ځکه هر څه درته ښه ښکاره شوي. آسې راشه لورې. راشه د مشرانو لاسونه ښکل کړه لورې. دا لور مو له انځورونو داسې ښکلی ښکاري. ماشاءالله. آسیا زموږ لپاره ډېر ارزښت لري. مور او پلار یې دا موږ ته په ماشومتوب کې امانت پرېښودله. هغوی بلې نړۍ ته لاړل. موږ هم خپله لور تاسو ته امانت سپارو که دوی یو بل ومني. ښه خبره دې وکړه. دا ځوانان به م غواړي چې یو بل سره خبرې وکړي. دوی انګړ ته وباسه چې یو بل سره په ازاده توګه خبرې وکړي. مریم د آسیې ترور ده. غوښتنه هم دا ده چې آسیا په خیر سره واده وکړي او لاړه شي. همداسې نه ده مریم؟ خدای دې له ښاغلي بشیر نه راضي وي. دا د ټولو یتیمانو پلار دی. هر کال داسې غریب خلک خوشحاله وي. خدای دې ستا سیوری زموږ له سر نه کموي. میلمانه مو له ډېر لرې ځای نه راغلي دي. یو څه خو باید ورته راوړې که نه مریم؟ په سترګو ښاغلیه. حاله زر کوه. ماشوم نشو سخت کولای. زه هرې پایلې ته چمتو یم. هیله کوم تاسو دا کار وکئ. ماشوم ډېر لوی شوی دی. دا کار ستا لپاره هم ګواښمن دی. د مرګ امکان هم لري. وګورئ زه دا ماشوم نه غواړم. ته ولې نه پوهېږې؟ د پلار له اجازې نه پرته داسې یو کار نشي کولی. خو د ماشومانو موضوع ماته ډېره مهمه ده. ومې ویل ماشومان مې ډېر خوښېږي. زما هم ماشومان ډېر خوښېږي. د یتیم خانې ماشومانو باندې به تل ما پام کوه. څومره ښه. یعنې هر څومره چې ماشومان ډېر وي کور به مو ښه ښکاري. موږ خو تل ځوانان نه پاتې کېږو. موږ به هم زړېږو له موږ سره به مرسته وکړي. موږ به هم خوشحاله یو او هغوی به هم خوشحاله وي. یو درې څلور دانې دې وي. کور کې دې ساتري کوي او موږ ته د مور او پلار وایي. څنګه دې خوښه ده؟ نمونه څه پرې کېږدو ها؟ خواشینی یم. زه دا کار نشم کولی. خدایه ته له ما سره مرسته وکړه. ښې خبرې مو روانې کړي دي. موږ هم ویل چې په خپلو اولادونو سنون کېدو اصلي مورجانې. خو په دې حالت کې به هم تاسې موږ یوازې نه پرېږدئ. موږ سره به مرسته کوئ. خدایه زه اوس څه وکړم؟ موږ څه خیالونه درلودل. غوښتل مو ډېر ماشومان ولرو. خو اوس زه دلته راغلی یم دا ماشوم سقط کوم. اوف مراده ته چیرته یې؟ چیرته یې؟ مراد؟ هولي ته ښه یې لورې؟ ښه یم مورې اندېښنه مه کوه. کور ته نه راځې؟ اصله اوس له هلک سره خبرې کوي. ګوتمۍ به ورته په ګوته کړي. سمه ده سمه ده مورې درځم. اندېښنه مه کوه. همدا اوس حرکت کوم د لیدو په هیله. خدایه زه مې اوس د مور مخ ته څنګه وګورم؟ هولې لورې کلي ته زمتم ځې؟ آسیا جانې راځه چې لاړ شو. ښاغلی بشیر به په تمه وي. موږ هم اوس درځو.
باور وکړه چې دې جلۍ باندې مین شوی یې. زه هم ځینې ځانګړي مهارتونه لرم. خیرات دی ماڼۍ کې څه کار لرې؟ د ترور د لور کوش جامې ده. مبارک دی وي مبارک دی وي سوره یې په تامول وي کې. کومه خوشحالۍ چې ما پیدا نه کړه خدای دې وکړي چې اسیا یې پیدا کړي. هغه خلک دی کنه لورې؟ یو ښه انسان دی ډېر ښه زړه لري. که ستا لیاقت یې نه درلودلی بشیر خو مداخله نه کوله ته خو پوهېږي که نه؟ پوهېږم ژوندی اوسې. نو ستا پرېکړه مثبته ده هم داسې ده که نه چې هو زه به هغوی ته زیری ورکړم ته هم دلته په تمه شه. ترورې غوښتل مې پوښتنه وکړم له هولګي نه خبر شته؟ زنګ مې ورته ووهه اوس به راشي. ته اوس هغه پرېږده هلک سره دې خبرې وکړې. څنګه و لورې خوښ دې شو که نه؟ ترورې ناوې او زوم غواړي ګوتمۍ وویني بشیره. ګوتمۍ دې له هغوی نه قربان وي. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده که نه؟ ډیره مننه کوم رضا کاکا که ته نه وای زه په وخت نه را رسیدم. هیله کوم لورې. زه په تمه یې حالا نو لاس مې ښکل که. مراده هولې ته دلته څه کوې ها؟ په اصل کې ته دلته څه کوې ها؟ ما په تا باور وکړه تا سره مې مینه وکړه. هولې زه به درته هر څه ووایم. څه به راته ووایې ها؟ څه؟ واده یاده وو ډېرې ونه ځنډه وو. البته آسې ته څه وایې لورې؟ هر څنګه چې ستاسو خوښه وي. داسې د خیر په کارونو کې باید بیړه وکړو همداسې نه ده؟ بیخي رښتیا وایې ښاغلی بشیره. زر تر زره باید د ځوانانو نکاح وکړو چې خوشحاله ژوند یې په نصیب شي. مبارک دې وي مبارک دې وي. ژوندی اوسې دواړو خواو ته دې مبارک وي. باید هولې سره خبرې وکړم. هر څنګه چې کېږي هغې ته باید زنګ ووهم. ډېره بخښنه غواړم صبر وکړه زه به درته یو دستمال نه راوړم. ځان ما په زحمت کوه. لاندې به لاړ شم پرې به یې مینځم. راځه زویه زه به درته لاره بښیم. مننه ترورې. زوم جانه چیرته ځې؟ مخ او لاس مې مینځم.
تشناب دلته دی. سمه ده ترور جانې مننه کوم. هولي راغلی لوري رنگ دی ولې داسې خراب شوی دی؟ ته خو ښه یې که نه؟ نه ښه یم مورجانې، هوا ډېره ګرمه ده نو ځکه داسې شوې یم. مخ او لاس مې مینځم بیا به ښه شم. زر مخ او لاس دې پرېمینځه بیا پورته راشه. وګوره ګوتمې په ګوتو کړې. آسیا یوازې مه پرېږده. هله نو زر که بسې ته ګورې؟ ته پورته نه راځې؟ لږ کار لرم هغه چې خلاص کړم بیا درځم. مورې وګوره هلته موږک دی، هلته دی مورې. چېرته دی؟ د بوجۍ شاته. لورې ته څه کوې؟ څه خو نشته؟ نشته. نه سمه ده زه به تېروتې یم مورجانې. زه پخلنځي ته ځم ته پورته لاړه شه. ماشوم ډېر لوی شوی دی، دا کار ستا لپاره هم ګواښمن دی، د مرګ امکان هم لري. ته چېرته وې ها؟ همدې وروره شیخ سمیر باندې مو چې هغه جلۍ خرڅه کړې وه د هغه کس زنګ وهلی. شیخ وایي چې جلۍ څه وخت راځي؟ څه ورته ووایم؟ ووایه 3 ورځې وروسته یا هم موبایل ماته راکړه. باله هو زه هم دې یم. 3 ورځې وروسته پولې ته راشي او جلۍ واخلئ. نه وروره څه ستونزه به پیدا شي. شیخ ته مې سلام وایه. هولي راشه له ما سره لږ مرسته وکړه. هولي صبر وکړه تشناب باندې دننه مه ځه. سمه ده دروازه خو خلاصه ده که نه؟ خو زه غلط شوی یم. په هر حال ته لاړه شه. دا سړی چیرته دی؟ موبایل به چیرته وي؟ اوه ها موبایل دا دی.
تا دا غاړه کوي له کومه پیدا کړې تا ته څه چې لار ځای مې پیدا کړې ده ته یوازې قیمت راته ووایې چې څومره دی لږ څه صبر وکړه هله زر کوه دې وخت کې نو ته څه وایې زرګر استاده له ما سره ډېر ښه نه ښکاري خو له ما سره واده کوې هو ما څه وانه اورېده هو لاسلې سلزلې هو څه خبره ده حمدي څه شوي مراد چېرته دی هغه ښاغلیه لږ څه مخکې تشناب کې و ما موبایل کې خبرې کولې لکه چې هماغه وخت وتلی دی زه هم اوس هغه لټوم ته یو کار هم سم نشې کولی حمدي مخکې شه هله نو بله بله هولیه مراده ته چیرته یې ها څو ورځې کېږي تا ته زنګ وهم او ولې ځواب نه راکوې ته نه پوهېږې چې زما په سر څه بلا راغلی بله مراده ته زما غږ اورې بله مراده خبرې وکړه که نه هله مراده نوره هغه جلۍ مه پته مه کوه هر څه ورته ووایه هله نو ته نه څوک یې مراده هلته څه خبره ده مراده خبرې وکړه که نه ته چیرته یې هله نو دا لوبه پای ته ورسوه ورته ووایه چې کوچ د دې کړې رښتیا ورته ووایه هر څه ورته ووایه زر کوه مراده هغه رښتیا وایي زه له تا نه پوښتنه کوم هغه رښتیا وایي هله نو جلۍ مه خفه کوه هله نو ته یې کولی شې رښتیا وایي هولیه ما له بلې جلۍ سره کوژده وکړه ته څنګه داسې کولی شې خبرې وکړه که نه ته څنګه داسې کولی شې هولیه خبره واوره زه هر څه درته واضح کولی شم خان صاحب وګوره ته چې هر څه وغواړې کوم یې اجازه راکړه چې هر څه ورته ووایم څوک چې له ما سره غلطي وکړي بدله به یې وویني مراده تا خپله داسې وغوښتل بل ځل در سره دومره ښه چلند نه کوم لومړی د هغې وروسته هم ستا مغز شیندم مراده ته څنګه له ما سره داسې کولی شې څنګه دې دا سره وکړل حالا نو ورځه اوس نو په ډېرې ارامۍ سره سالون ته لاړ شه او له کوژدنې سره دې وبوسه
صبر یو ځل زه ورته زنګ ووهم. سمه ده لورې. ته یا ماډي بوته بوزه سمه ده. ته هم لاندې لاړ شه، موټر چمتو که. زه هم بیا لږ وروسته درځم. غاړه دې ډېره تشه ښکاري. کومه غاړه کې چې مې درته اخیستې ده هغه ولې نه په غاړه کوې؟ هرومرو دی، هغه نه خوښیږي. نه ګرانه، داسې هېڅ خبره نه ده. څنګه مې نه خوښیږي؟ په اصل کې مې واغوستله، خو دې جامو سره ښه نه ښکارېده، ځکه مې وویستله. ته چې وایې بیا یې در سره منم. زه یو ځل اسیې ته ورځم. سمه ده. ځواب نه ورکوي ترورې. الله الله، دا جلیبه چیرته وي؟ ما ته یو اړین کار پیدا شو، زه باید لاړ شم. تاسې هم مناوخته کوئ، زر تر زره لاړ شئ. له دې سړي نه دې سرګې لرې نه کې. اندېښنه مه کوه ښاغلیو. حالا نه. اندېښنه مه کوئ، اورېدلی به یې نه ځکه ځواب نه ورکوي. زړه مې هېڅ ارامه نه دی. ولې تر دې ځایه پورې راغله بیا بېرته لاړه؟ هرومرو کوم څه شوي؟ نور نو موږ ته اجازه راکوي. تر اوسه خو لا ډېر وخت شته، لږ څه نور به هم پاتې وی. د میلمنو لاره اوږده ده اصلي. نور ورته مشله کېږه، پرېږده چې لاړ شي. حالا نو زر کوئ، مهرباني وکئ. ما سره دې څنګه داسې وکړل؟ ما په تا باور وکړه، باور مې وکړه. ولې دې له ما سره داسې وکړه؟ ولې؟ دوه ورځې وروسته به بیا سره وګورو خورې. په خیر لاړ شئ، ښه سفر درته غواړم. ژوندی اوسئ. د لیدو په هیله. په تا مې پام دی، هوښیار اوسه. موسی زویه، ته هېڅ اندېښنه مه کوه. تر واده پورې اسیا موږ سره امانت ده. 2 ورځې وروسته به ستا امانت بېرته تا ته وسپارو. زما امانت باندې ښه پام کوئ پلار جانه. ته هېڅ اندېښنه مه کوه. آسیې وګوره، زه اوس ځم، خو 2 ورځې وروسته بېرته تا پسې راځم. په ځان پام کوه، سمه ده؟ ته ماته هېڅ هم نه وایې. په خدای دې سپارم. ښه سفر درته غواړم. واده کې له کورنۍ سره دې راشه، تر هغه وخته پورې دې چېرته ونه وینم. پام دې وي.
آسې ته مو یو ښه کس او یوه ښه کورنۍ پیدا کړې ده خدای دې له تاسې نه راضي وي مریم آسیا ستا په څېر موږ ته هم ډېره ګرانه ده دا داسې حق و چې یو ښه هلک او یوه ښه کورنۍ ورته پیدا کړم زموږ لور د ډېرو شیانو لیاقت لري بشیره ته چیرته ځې یو موضوع پیدا شوې هم دې سره ځم چې حل یې کړم خیرت دی څه موضوع ده کله چې لاړ شم بیا به پوه شم خیر دی او که شر دی پوه شوې راځئ چې ځو څو ساعته کېږي چې هیڅ نه لیدل کېږي هولیې ډېره درته اندېښمنه شوم په کور کې یم هولیا ده ولې موبایل ته ځواب نه ورکوه ورته ووایه چې مور دې ډېره په غوسه ده مور مې تا ته امانت سپارم آسیې ډېره پښېمانه یم هولیې دا ته څه وایي ها په هوښ راشه څه شوي آسې څه وایي خپل خیالونه مې هیلې مې هر څه مې د لعنتي نړۍ کې پرېږدم او له تاسو نه ځم خدای په امان هولیې له ما سره خبرې وکړه هولیې ما ته ځواب راکړه آسې څه وایي ووایه که نه هولیې آسې څه شوي ووایه څه شوي دي ځواب راکړه هرومرو کوم څه شوي دي صبر وکړه زه باید کور ته لاړه شم کوم څه شوي دي هرومرو کوم څه شوي دي لږ څه نور هم موټر تیز کړئ ډېره بیړه لرم سمه ده خورې
کوزه څنګه کوره پورې لاړه شم پاتې و چې رمه ووهم موټر مو اوس خراب شو ته اوس هم د کور په کیسه کې ها زه باید لاړه شم داسې نشم درېدلی هولي لما سره واده کوي مالکي اوس چې تا هو وویل زه تا د دې ماڼۍ ملکه جوړوم سترګې دې خلاصه کړه یو ځل ماته وګوره له ما نه بل ښه سړی پیدا کولی شي په تا مې باور کړی و تا سره مې مینه کړې وه ژوند نشم کولای خدایا څنګه کې ما وبخه هولي دروازه خلاصه کړه هولي پتا باور کوم خپل صاحب درته امانت سپارم خو زما د مېرمنې غاړه کې له تا سره پیدا کیږي ته زما تر شا څه کارونه کوې ها ما څه نه دي کړي زمونږ د باټاکو روحان مېرمنې مریم هغې د غاړه کې راوړې وه هغې بغلا کړې وي ته رښتیا وایې ها رښتیا وایم قسم خورم چې رښتیا وایم باور وکړئ زه رښتیا وایم قسم خورم حمدي مریم ته زنګ ووهه چې له ماڼۍ نه چېرته لاړه نه شي ورته ووایه بشیر خان غواړي له تا سره وګوري سمه ده ښاغلیه ما خوښه کوي باله مریم زه به تا باور کوم دومره به هم کم عقل نه یې چې ما ته دروغ ووایې خوشې کوي او هو موټرونو حرکت کړی سبا سهار به پولې نه تېر شي ډېر ښه اوس مې له مخې نه ورک شه په دواړو سترګو امر مو په ځای کېږي ژوندی اوسئ هولي سترګې دې خلاصه کړه هلک رانې وګوره زه دلته یم سترګې دې خلاصه کړه هولي هله نو هوښ راشه ترکبه پاڅېږه
صاحب پتا څه شومې دي چا له تا سره دا کار کړی راته ووایه چې همدا اوس یې خوله او پازه ماته کړم لو د خبرې مه کوه جنګو ته هغه غاړکۍ چې مریم موږ ته راوړې وه که نه هغه د بشیر خان د مېرمنې غاړکۍ وه زه هغوی ته ښکاروم چې له ما سره لوبې کول څه معنا لري زه به ورسره وګورم څه مې چې غوښتي وه هغه دې راوړي دي که نه هو راوړې مې دي که زما غجلۍ له هغوی نه بېرته وانخلم نو زما نوم به یمانوي زر موټر چالان کا په قراره سر دې کېده په قراره که زه په وخت نه وای را رسېدلې که ما نه وای ژغورلې بیا کاش چې نه دې وژغورلې مړه شوې وای هم به له مانه هم به زما له راتلونکي ماشوم نه ژغورل شوي وای هولې ګرانې دا ته څه وایې د څه شي ماشوم پرون شپه په روغتون کې خبره شوم آسیې زه امیندواره یم مراد څنګه هغه له دې ماشوم نه خبر دی ما ته مراد مه یادوه څه به شول ماڼۍ کې وم چې زنګ یې وواهه ویې ویل چې دا هر څه یوه لوبه وه او اوس له یوې بلې نجلۍ سره کوژده کوي زه یې یوازې پرېښودم زه یې خوشي کړم هولې تا له واده نه مخکې څنګه داسې ګناه وکړه څنګه ما به هغه باور وکړه آسیې مینه مې ورسره درلوده اوس ډېره پښیمانه یم او هم ډېره شرمېږم د پاکو خیالاتو پر ځای مې تورو تیارو ته ځان وغورځوه کاش چې مړه شوې وای غلی شه غلی شه له هرې تیارې وروسته یوه رڼا هرومرو راځي ګرانې وګوره موږ به د حل یوه ښه لاره پیدا کړو سمه ده پیدا کوو یې مریم خورې ښاغلی بشیر پورته تا ته په تمه دی مېرمن آسیې ته داسې غږ وکړه چې ښاغلی بشیر دې ټول غږونه مات کړي د دې پر ځای چې ته په ما خبرې وکړې لومړی ښاغلی بشیر ته حساب یې ورکړه څوک یوې مېرمنې ته همداسې درناوی کوي همدي ها خو ښاغلیه سمه ده بس که بیا یې تکرار نه کې پورته شه مریم پورته شه مریم نن ما یو څه واورېدل البته باور مې ونه که زه نه غواړم مخکې له وخته په تا تور ولګوم خیرت دی ښاغلیه کومه غاړکۍ چې ما خپلې مېرمنې ته جوړه کړې وه زرګر له یې مانه اخیستې وه خپله یې راته وویل ما هم یا ما پیدا که یا ما هم راته وویل چې غاړکۍ ته اغلا کړې ده ما د هغه په خبرو باور ونه که ویل مې تا نه پوښتنه وکړم ما نه ده غلا کړې ښاغلیه پوهېږم زه په تا باور لرم خو یا ما ویل چې غاړکۍ تا ورته ورکړې ده رښتیا وایي ما ورته ورکړې خو غلا کړې مې نه ده موږ د یمه پوره وړي وو ښاغلیه هغه ته مې ورکړه د پور ادا کولو لپاره دی زما د مېرمنې غاړه کې خرڅه کړې همداسې ده مریم دا د بشیر ډالۍ ووایخله څوک باید خبر نشي خبره دې زموږ په منځ کې وي سمه ده نه مې ده غلا کړې ښاغلیه ښه نو څه دې کړي ها څه دې کړي ووایه تا له کومه کړې وه ها زه مې ماشوم ثبت کوم آسیې زما لور نشي اخیستلی پوه شوې نشي اخیستلی پوه شوې یاما